د ټولو پښتنو افغانانو خویندو ورونو ته سلامونه. د استقلال دغه ورځ مو مبارک شه، که څه هم په وطن بدحال دی. په چوپه چوپتیا ویره خوره ده په وطن، او ټولې خویندې میندې ورونه په زړونو کې اندېښنه ده، ولې چې وطن مو د یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. خو بیا هم د ازادۍ دغه ورځ مو مبارک. افغانانو 102 کاله له مخه د انګریز سامراج په خلاف د وطن د ازادۍ د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې وه او دغه استقلال یې ترلاسه کړی و. که د تاریخ په اوږدو کې وګورو، له 1904 څخه بیا تر 1861 پورې انګریزانو هره حربه وکاروله چې د افغانستان وطن قبضه کړي. خو په 1860 کې اول افغان انګلو وار په داسې وخت کې وسو چې کله میر دوست محمد خان له واکمنۍ لرې سو او شاه شجاع واکمن سو، نو افغانانو د انګریز سامراج او د شاه شجاع په خلاف په غزا لاس پورې کړ. انګریزانو ته یې ماته ورکړه. کله چې د برصغیر هند خلکو په دا قامونو دا ولیده چې انګریز ماته خوړلی سي، دا یې ومنل، نو هغو هم د ازادۍ مبارزه روانه کړه. انګریزانو افغانانو ته ماتې ورکولو په خلاف په 1881 کې د ګندمک معاهده له یعقوب خان سره لاسلیک کړه او د پښتونخوا وطن نیمه خاوره چې وه دا یې له لوی افغانستان رابېله کړه. بیا له 1881 بیا تر 1880 پورې دویم افغان انګلووار کندهار ته نږدې په میوند کې وکړل سو. په دې کې وزیر اکبر خان او له میوند ملالې په شمول ټولو افغانانو په دې جنګ کې برخه واخیستله او د ډیرو قربانیو په نتیجه کې د دویم افغان انګلووار هم افغانانو وګټي. بیا د فرنګي د ډیوایډ اینډ رول د پالیسۍ تر پالیسۍ لاندې امیر عبدالرحمن خان سره په 1893 کې د ډیورنډ معاهده لاسلیک سوله. په دې کې د هغه رابېله کړل سوي د پښتونخوا وطن نیمه خاوره چې کومه وله دا یې د انګریز د امپراتورۍ لاندې راوستله. په 1919 کې دریم افغان انګلووار په داسې وخت کې کړی چې کله غازي امان الله خان پلار میر حبیب الله ووژل سي او واکمني چې کومه ده هغه غازي امان الله خان ته ور په غاړه سي. غازي امان الله خان ټول افغانان راوبولي، جرګه وکړي، د دې جرګې تر پریکړې لاندې دوی د افغانستان د استقلال جنډه پورته کړي. د دې افغانان د استقلال د ګټلو لپاره د بیرنګي په خلاف مبارزه وکړي او د دریم افغان انګلووار هم افغانان وګټي. موږ د استقلال دغه ورځ چې لمانځو، نو د نړۍ قامونو نو ته دا پیغام ورکوو چې موږ افغانان له خپل خاورې، له خپل ولس، له خپلې جغرافیې سره مینه لرو او د وطن دغه قرباني، دغه د استقلال دغه ورځ موږ له کلونو راهیسې د سرونو په قربانۍ باندې ساتلې ده. د ازادۍ د خپلواکۍ دغه ورځ لمانځو د خپلې خاورې سره د مینې، د کلتور، د تهذیب، د سړیتوب او د پرله پسې د قربانیو عکاسي دغه ورځ چې کومه موږ لمانځو زموږ د هغې قربانیو عکاسي کوي. نن چې موږ دغه ورځ لمانځو، د دنیا او د نړۍ قامونه چې موږ ته په کوم نامه په کومه سترګه ګوري، د هغو سوالو ډیر ښه جواب زموږ د اوس استقلال او اوسنی تور سور زرغون بیرغ دی. دا تور سور زرغون بیرغ چې چیرې هم رپاند وي، د سیمې او د نړۍ ټولو قامونو ته د زموږ د لوی سامراجیت په خلاف زموږ مبارزه، د لر او بر افغانانو قربانیو او د هغو د لوړ تاریخ دا ټول قامونه په درنه سترګه ګوري. دا بیرغ چې کوم دی دا زموږ لوی تاریخ دی، ویاړلی تاریخ دی. دا بیرغ چې رپاند وي، د دې بیرغ په پس منظر کې د معلومو او نامعلومو شهیدانو قربانۍ تړلې دي. دا بیرغ د تل رپاند وي. لوی افغانستان زنده باد. د استقلال ورځ مو بیا مبارک.